پکتیا کې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ بیا نښته پیل شوې او زلمي خلیلزاد پاکستان ته بد خبرونه اورولي دي. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو په خیر. په موکړی د مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته پکتیا کې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته پیل شوې. سرچینې وایي د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ سره په ډیورنډ کرښه د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته پیل شوې. سرچینو توازن ته ویلي پاکستاني ځواکونو سیمه کې د خلکو کورونه هم ویشتلي دي. تېره ورځ د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل پاکستان په خپلو بریدونو کې عامه تاسیسات او ملکیان په نښه کوي. دغه راز هم له پاکستاني لوري افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د رامنځته شویو نښتو یوه اونۍ تېرېږي. هره ورځ اسلامي امارت او پاکستاني لوری پر یو بل د بریدونو او دغه راز یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. خو هغه څه چې په ډاګه دي په دې نښتو کې تر ډېره ملکیان زیانمن شوي دي. خلیلزاد وایي د پاکستان حکومت او خلکو ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد پر ایکس وایي ګمان نه کوي چې د پاکستان خلک د هغه هیواد د واکمنۍ د هغو پالیسیو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغان ملکیانو د وژنو لامل بلل شوي دي. هغه زیاتوي ښایي د پاکستان د خلکو او واکمنۍ ترمنځ واټن مخ په پراخېدو دی.